ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضل رحمان سهار پاچا ستاسو په درنه خدمت کې د زاړه یادونو خپرونې سره حاضر شوم. خدای دې وکړي چې د دې خپرونې تر پایه موږ سره قدرمن دوستانو ملتیا وکړي او زموږ دغه خپرونه په یوټیوب چینل کې سبسکرایب بیل آیکن ته وتړئ او لایک یې هم کړئ. په فیسبوک کې هم قدرمن دوستانو لایک او شیر مه هېروئ. نو دوستانو په لایک او شیر باندې ستاسې زموږ حوصله افزایي کېږي، موږ تشویقېږو چې نوې خپرونې تاسو ته راوړو. دوستانو دا چې موږ هدف او مقصدونه او هدفونه دا دي چې د خپرونو نه چې دغه زموږ ولس ډېر کړېدلی ځورېدلی دی او ډېر ذهني پریشانۍ نه ورته د څلوېښت کلن بدترین ناورین د لاسه ولیدلي دي. دوستانو دا چې د دې ذهني تفریح خطر باندې مو دغه خپرونې شروع کړي دي او راتلونکي کې به انشاءالله رنګارنګ خپرونې وي چې هغه به مرکه ییزې خپرونې وي او دا شیانه بډال به وي او زرین تاریخ وړانګې به وي. همداسې نورې اسلامي خپرونې به هم د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر رسو، څنګه چې مو مخکې د ولس غږ راډیو د لارې په نشر رسولې، اوس به یې د ولس ټي وي یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر رسو او امکان شته انشاءالله چې زموږ زاړه همکاران چې موږ سره په سپین غر راډیو او په ولس ټي وي یوټیوب چینل ته به راغواړو او ولس غږ راډیو کې موږ سره کار کړی و، نو هغې د جملې نه به یو څه ناڅه همکاران هم موږ سره په دې خپرونه کې اشتراک کوي او د هغې غږونه به ستاسو تر غوږونو رسوو. هغې به د سیمې نه موږ ته د سیمې د خلکو د مشکلاتو په هکله معلومات راکوي او د هغې ځای دودونو په هکله او د رواجونو په هکله به موږ ته معلومات راکوي. دوستانو زموږ همکاران په ساحو کې شته دی انشاءالله. دا چې زموږ چینل رست واخلي ستاسو په لایک او په شیر باندې انشاءالله موږ به دې ته تشویقېږو، تاسو ته به نوې خپرونې راوړو. دوستانو دا چې د معمول مطابق موږ د خپرونې په سر کې یوه نغمه اچوو، نغمې نه وروسته بیا یو زړه سندره، بیا ورپسې بیا بله زړه سندره او که وخت راته یاري وکړه نو یو ښکلی شعر ورته هم په شعر نشر رسوو. دوستانو او زموږ مخکې همکار چې ما سره زما په زاړه یادونو کې ما سره و، سباون کې ما سره و، داستان کې ما سره و، هغه همکار به هم انشاءالله نږدې راتلونکو ورځو کې بېرته خپل محور ته راځي او موږ سره به د ولس ټي وي یوټیوب چینل کې اشتراک کوي او د دې یوټیوب چینل د لارې به تاسو ته هغه خپل هغه ثبت شوي پروګرامونه تاسو ته په نشر رسوي. نو دوستانو راځئ چې دغې خوږې نغمې ته غوږ کېږدو، نغمې نه وروسته راځو بیا ستاسې چوپړ ته.
غالي وحبيبا أرشاد الذي غالي وابد نخلم دين لنا سلامنا وحبيبا أرشاد الذي غالي خاتم لك السلام ولا إله وحبيبا أرشاد الذي غالي وحبيبا أرشاد الذي غالي حب محمد بدر دوايا سلامنا وحبيبا أرشاد الذي غالي خاتم لك السلام ولا رجنا وحبيبا أرشاد الذي غالي أرشاد الذي غالي وحبيبا أرشاد الذي غالي أمتي قرأت شملان في بهنا وحبيبا أرشاد الذي غالي خاتم لك السلام ولا رجنا وحبيبا أرشاد الذي غالي और बने मापमा बुझरता वाममा أرشاد الذي غالي مرتبى مكرات نيلا اليوم أرشاد الذي غالي لك السلام ولا رجنا أخر بدا دنيا ورانيكي وحبيبا أرشاد الذي غالي وحبيبا أرشاد الذي غالي كما قال خلقك ماني أبدا وحبيبا الذي غالي خاتم لك السلام ولا رجنا وحبيبا أرشاد الذي غالي وتزړ مصری می پایږي چې د خوانه سنره بار مې ولیدلا جان مخ پټوي
کې پیغله زما جار جار د ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې د قدرمن دوستانو او نور تاسو سره په سټوډیو کې نشو پاتې کېدلی چې بیا تاسو سره په یو بلې زاړه یادونو نوې خپرونې سره زه ډاکټر انجینر سید الرحمن سهار پاچا حاضرېږم تر هغې دمه تاسې په لوی بخونکي او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه